سلام ډیرو قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ تصویر د امریکا غږ آشنا فیسبوک باندې څخه ګورئ. خوشحاله یم چې دا بیا هم زه ګالیا رڼا بستانې د خپلې همکارې اشلي تامسن سره په دې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې هم قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا د انګلیسي ژبې د اصطلاحګانو د زده کړې پروګرام دی. مخکې له دې نه چې موږ پروګرام پیل کړو زه به اشلي ته هم وخت ورکړم چې تاسو سره سره مشي وکړي. Hello everyone, thank you for watching. So today we will be teaching you some common American English expressions that have to do with music. قدمون لیدونکو لکه څنګه چې اشلي دا اوس وویلې چې په نننۍ اصطلاحګانو کې چې موږ تاسو ته ټاکلی په هغه کې د موسیقي کلمه پکې استفاده شوې ده. دا چې دغه اصطلاحګانې کوم اصطلاحګانې دي دا به د اشلي نه واورو. So what is the first phrase of the day? Our first one is music to my ears or music to your ears. Whose ever ears. So زموږ د نن ورځې اصطلاح ده music to my ears. Music to my ears اصطلاح لکه څنګه چې اشلي مخکې وویله چې یا music to my ears یا music to your ears. دواړه یو ځان ته ویل کېږي بل هم مخاطب کس ته. دا چې څه معنا ورکوي دا به د اشلي نه واورو. So what is the meaning of this actually? Something that is music to your ears is something that is exciting and pleasing to hear. It's like good news. You say this about good news. Music to my ear د دې اصطلاح معنا دا دی چې د یوې په زړه پورې او خوشحالونکي خبرې اورېدل. یو داسې خبرې اورېدل چې ستاسو غوږ باندې ښه لګېږي، یعنی تاسو په اورېدو باندې خوشحاله کېږئ. لکه څنګه چې اشلي مخکې وویلې چې د یو ښه خبر په توګه هم د دې اصطلاح څخه ورنه استفاده کولی شي چې کله چې تاسو یو ښه خبر چاته ورکوئ نو تاسو کولی شئ چې د دې اصطلاح څخه استفاده وکړئ. Can we have an example on this, Ashley, so we have it more clear? For example, it was music to my ears when I heard that we would have a long summer break in school, a longer than usual summer break. Music to my ears. بالکل. اشلي د بیلګې په توګه د دې لپاره چې دا مثال تاسو ته اصطلاح تاسو ته په ښه توګه واضح شي وویله چې دا زما لپاره ډېر یو ښه خبر و یا music to my ears و یو ښه خبر و چې ما واورېدل چې د مکتب هغه تعطیلات یا رخصتیانې د تیر په شان یا د تیر په شان په هماغه اندازه بیا په هماغه ورځو چې و د هغې نه ډېر دی، یعنی د ښوونځي د رخصتیانو موده ډېر شوی. دا هغه خبر و چې music to my ears یعنی زما لپاره ډېر یو ښه خبر و چې یعنی موږ به ډېر رخصتیانې ولرو په مکتب کې. نو دا د بیلګې په توګه دلته هم استفاده کولی شو. Can you have another example? Yeah. When my family told me they were coming to visit me, that was music to my ears. It's something that makes you it's happy like really and excited. And it's also, you know, you can use it like in a common conversation, like it's music to my ears. ویل چې بل د بیلګې په توګه په بل مثال کې ما ویل که دا بیا هم موږ استفاده وکړو ویل چې کله چې زما کورنۍ راته وویل چې د هغوی راځي زما لیدو لپاره دا زما لپاره یو ډېر ښه خبر و، یعنی it was music to my ears. کله چې هغوی زما کورنۍ وویل چې موږ ستا کور ته راځو ستا لیدلو ته راځو دا زما لپاره یو ډېر ښه خبر او د خوشحالۍ خبر. Music to my ears. Okay, so what is the next The next one is to face the music. To face the music. Yes. Okay. Face being the verb to like confront or be in front of, not the word for face.
دلته زموږ د نن ورځې دویمه اصطلاح ده چې to face the music. دلته to face the music مخ معنا نه ورکوي. دلته to face the music د شرایط سره د مخامخېدو په معنا دلته استفاده کیږي. So let me have the translation in Pashto, and then I'll have at the same time the explanation from you. Okay. So, what is the meaning of to face the music? This means to have to deal with the negative effects or the consequences of something you have done, of your own actions. It's like to accept responsibility. Whatever you have done. Yeah. Right. د دې اصطلاح مطلب دا لکه څنګه چې تاسو هم په سکرین کې ګورئ د خپلو اعمالو د ناوړه عواقبو چاره کول د خپلو منفي کارونو خبرو سره مخامخ کېدل. To face the music مشخصا دغه معنا ورکوي چې هغه کړنې چې تاسو ترسره کړئ د هغې پایلې سره تاسو مخامخ کېږئ. دې ته وایي چې to face the music. Can you have an explanation? I mean, example? Yeah, an example would be, let's say a student does not study very much or go to many classes, but he will have to face the music when he takes the final exam. That's when he will feel the effects of what he has done. Right. Yeah. So د بیلګې په توګه اشلي وویل چې دا د مثال په توګه موږ په جمله کې داسې کولی شو چې څخه استفاده وکړو ویل چې فرضاً کله چې یو زده کوونکی خپل درسونو ته پام نه کوي مکتب ته په ښه توګه نه ځي یعنې خپل د کلاسونو ته نه ځي. دلته په امریکا کې داسې ده چې فرضاً هر صنف ته په افغانستان کې صنف ته د هر مضمون استاد راځي خو دلته په امریکا کې زده کوونکي هر صنف ته د هر مضمون لپاره ځي. نو دلته د اشلي وویل چې کله چې یو زده کوونکی خپل درسونو ته پام نه کوي څو صنفونو ته ځي یعنې خپل وخت ضایع کوي نو دلته موږ ورته دا اصطلاح استفاده کولی شو چې یعنې تاسو د خپل د دې کار پایلې د امتحاناتو یا د فاینل یا د وروستیو امتحاناتو په پای کې بیا وګورئ چې دا ستاسو کار څه پایلې لري. Or if a child disobeys their parents, they will have to face the music when receiving a punishment or something. په همدې شکل دا موږ په دې داسې هم کولی شو چې استفاده وکړو کله چې یو ماشوم د خپل مور او پلار ته غوږ نه نیسي هغه جزا چې بیا وروسته دوی ورته ټاکي چې فرضاً په هماغه لحظه یې نشي کولی چې جزا ورته ورکړي وروسته یې ورته جزا ټاکل کېږي هغې ته وایي چې دا کار وکړه بیا به د دې کار پایلې وروسته وګورئ. You will face the music later. Yeah. So what is the third one? The third one is to well there are two versions of this phrase. The first one is to toot your own horn. To toot your own horn. So a horn is a musical instrument. No. And to toot means to blow the horn. So you can also hear this as blow your own horn. Toot or blow. Same. Is it the same thing? Yeah. Okay. So to toot لکه څنګه چې اشلي وویلې په دې چې زه دلته تخنیکي ستونزه لرم. Yeah, here we go. I have it. So this expression means to sorry, I was just busy with with the technical stuff. Let me explain it. Okay. To toot your own horn. Horn موسیقي آلات وایي لکه هارن د موټر هارن ته هم هارن وایي د موسیقي آله ده. کله چې وایي چې to toot your own horn د خپلو کامیابیو او مسلکي مهارتونو توصیف کول ته دغه اصطلاح معنا ورکوي. د دې اصطلاح معنا اصلا دغه دی چې یعنی د خپلو مهارتونو په خپل د خپل ځان صفات کوي یعنی خپل مهارتونو صفات کوي. دې ته وایي چې to toot your own horn.
So can we have an example on this, Ashley? Yes. So first, I will explain in English. So to toot your own horn means to brag or talk highly of your own successes. کله چې موږ زه د درې څلورم اصطلاح ته راغلم خو زه به دا ایسته کوم بیرته هماغه خپل اصطلاح ته ورشم لکه څنګه چې لاړلو درې زه به یې وګورم ښه لکه څنګه چې اشلي وویلې دلته زه نه پوهېږم چې زموږ تصویر ولې نه راځي زه به کوشش وکړم چې خپل زموږ تصویر بیرته تاسو ته ښکاره شي to toot your own horn د دې دا په دې معنا ده لکه څنګه چې تاسو هم ګورئ د خپل کامیابیو او مسلکي مهارتونو توصیف کول کله چې تاسو خپل د ځان په هکله هغه مهارتونه او هغه کارونه چې تاسو کوئ د هغه توصیف کوئ د نورو لپاره دې ته وایي چې to toot your own horn یعنی د خپل ځان توصیف کوئ هر کامیابي او هر مسلکي مهارتونه چې تاسو لرئ د هغې توصیف تاسو په خپله کوئ For example, if someone asks how you did in a contest or at work, and so you might say, "Oh, I don't like to toot my own horn, but I did really well." So it's sort of something that you say before you brag about yourself. لکه څنګه چې اشلي د مثال په توګه وویلې وبخښئ چې دلته موږ تخنیکي ستونزه درلوده موږ نشو کولی چې خپل تصویر تاسو ته راوړو خو اوس فکر کوم چې کار کوي زما فکر هم دلته و هم د اشلي خبرو ته و اشلي په خپل خبرو کې ویل چې to toot your own horn د مثال په توګه وویل چې یو څوک په یو مسابقه کې ګډون کوي او هلته کله چې راځي ملګری یو دوستان یې ورڅخه پوښتنه کوي چې ته څنګه وې په دې مسابقه کې ستا کار څنګه و هغه وایي چې والا زه نه غواړم چې د خپل ځان صفات وکړم خو ډېر ښه وځلېدم فرضاً ډېر ښه و د خپل ځان په صفت کولو باندې شروع کوي سره له دې چې وایي چې I don't want to toot my own horn سره له دې چې but د خپل د ځان صفت کوي but still he is tooting his own horn and you might say this about someone who is always talking about themselves and how great they are so if you know someone like that, you can say, "Oh, he is always tooting his own horn. I don't like it." همداشان دا په داسې کسانو ته هم استفاده کیږي چې هغوی همیشه د خپل ځان په هکله خبرې کوي همیشه د خپل ځان په صفت لګیا وي نو تاسو وایئ چې زه نه غواړم چې دغه سړي سره خبرې وکړم دا همیشه د خپل ځان صفت کوي د خپل ځان په صفت لګیا وي like he is always tooting his own horn He always toots his own horn or blows his own horn. Yeah, yani, bilkul. What is the next variable? The next and last one for today is to change your tune. Tune is like another word for song or a part of a song usually. زموږ د خپرونې وروستی اصطلاح ده to change your tune چې د change your tune د دې مطلب دا دی چې د یو شي په برخه کې د خپل نظر بدلول so can you explain it also I said something in the translation but maybe we can have more explanation in English yes so it means to change your opinion or idea of something to express a different opinion than before and it can be for many reasons yes لکه څنګه چې ما وویلې چې دا په دې معنا ده چې د دې اصطلاح معنا دا ده چې تاسو د یو موضوع په هکله خپل نظر ورکوئ وروسته خپل د نظر نه ګرځئ خپل نظر بدلوئ یو څه تاسو وایاست چې فرضاً زما نظر دغه دی په دې موضوع باندې 2 ورځې 3 ورځې وروسته چې څوک دنه پوښتنه کوي وایي چې بیخي نظر د تغییري وایي چې نه داسې نه دا به راشو د اشلي نه د مثال په توګه ورڅخه واورو چې په مثال کې دا موږ څنګه استفاده کولی شو Can we have an example on this? For example, let's say the man was against his friend's
business idea at first, but once he realized how much money the business could make, he changed his own tune. He changed his tune. Okay. و کله چې به فرضاً د مثال په توګه اشلی ویل چې یو کس د خپل ملګرو د تجارت یا د کاروبار د مفکورې په خلاف و کله چې پوه شو چې دغه کاروبار څومره پیسې لري خپل مفکورې بدل کړي یعنی فکرې مفکورې بدل شو د دې بزنس په هکله. So I had another example on this too. The other day when I was researching on this, I saw that, I just saw this one that, Ahmad, it's so usual name in Afghanistan, like Ahmad, Mahmoud. Whenever you gave examples, you say like Ahmad and Mahmoud. Oh, like in textbooks when you were learning? Yeah. Yes. So like, it's like... Yeah, so name. Ahmad. Like, I saw something like Ahmad used to say that parents worry too much about their children, but he soon changed his tune and he became a parent himself. Yes. Once you have experienced something, you might have a different opinion. So, I mean, he changed his tune. So, does it make sense in this example? Yes, it does. Okay. So, Ahmad used to say or believe that parents worry too much about their kids. But he changed his tune once he became a parent. د اشلی سره ما ویل چې ما دلته یو بل مثال هم د همدې اصطلاح په هکله جوړ که یا لیدلی مې و یو چېرته چې فرضاً احمد د خپل د همیشه به ویل چې میندې او پلارونه ډېر د خپلو ماشومانو په هکله فکر کوي یا د هغوی په اړه اندېښنه کوي. دا تر هغه وخته پورې د خبرې کول تر څو چې په خپله پلار شو بیا پس له هغې نه پوه شو چې میندې او پلارونه ولې د خپل اولادونو په هکله اندېښنه کوي یعنی هغه مفکوره یې چې په مجردي کې درلوده پس له هغې نه چې په خپله پلار شو مفکوره یې تغییر وخوړه یا بدل شو. So let's see if we can read some comments this اوس time. ورځو ستاسو کامنټونو ته په تېره خپرونه کې موږ ونه شو کولی تخنیکي ستونزه هم درلوده نو راځئ چې وګورو تاسو که کومه پوښتنه چې ولري. I don't see which one. Someone asked how do you say in Pashto, which I can't help with, but it said stop pulling my leg. So in English, well, pulling someone's leg means to kind of lie to them. To lie. Okay, to lie. It's about something not very serious. دلته یو نه پیږم چې چا پوښتنه کړې. I just don't see who asked this question so that we can... Someone like oh, there we go. Hayatullah asked it up above. Hayatullah. Okay. But that's not the same comment. Okay. It disappeared already. Okay. Hayatullah پوښتنه کړې چې to pull my legs. Yeah, to pull someone's leg. To pull someone's legs. د دې اصطلاح لکه څنګه چې اشلی ویل چې د دې اصطلاح مطلب دا دی چې یو چاته دروغ ویل د یو چې ډېر جدي فرضاً ونوسي په یو موضوع کې یو چاته حقیقت یا ونه وایي یا دروغ وایي دلته دا اصطلاح استفاده کولی شو چې you pulled my leg. We can do that. We can say that. You were pulling my leg. You were pulling my leg. That means you were lying to me. Yeah, or tricking. You're tricking to me. So, and let's go ahead. Nowadays, everybody knows. Nowadays, everybody knows this language worldwide. That's good. That's good. Oh boy. Interesting questions here. Session instead of academic session instead of slang language. That's sort of our goal here is to teach conversational expressions that you will see or hear or read commonly when you are reading or studying English. Right, really good teaching. Okay. Thank you. So, Madira Marana Salamuna Tastaham, they're saying hi, some of them, or thank you for all the
comments and support. Thanks for watching us. Yeah, thank you for watching again. ډیره مننه چې زموږ پروګرام ګورئ. ډیره مننه. سلامونه تاسو ته هم زموږ لخوا. کور ودان. What is up there? آفتاب وفا صاحب کور ودان. What is that? What is up? What's up? It just means how are you doing? How are you doing? Yeah. څنګه یې? What's up? څنګه یې? I forgot to. It's Ramadan in Afghanistan, so. How do you say that? Ramazan. Ramazan Mubarak. Ramazan Mubarak. Ramazan هم تاسو ته د مبارکي هیله مند یو چې د روژې مبارکې شپې ورځې تاسو ټولو باندې په خیر تیر سي. Okay, so I'm trying to find a question. So what's the meaning by to leave off? Level off. Level off. Okay, yes. What is the meaning of level off? Who asked this? Let me see. To level off means for something to stop going up or increasing. So it just means, usually it's like to do with a number or progress. Levels off means stays the same, no longer growing. The levels of مطلب دا دی اشلی لکه څنګه چې اشلی وویل چې دا د فرضاً وخت چې نمبرونه جګزي یا د یو ارقام د جګېدو په مهال بیا کله چې هغه آخري نقطې ته ورسېږي د هغې نه نور وړاندې لاړ نه شي هغې ته وایي چې level off. Mohammed Danish Wahidi, what does it mean by I am chilling? Just means you are relaxing, just not You're doing having very fun. much. Yeah, just relaxed. Yeah. Enjoying yourself. I am chilling. The I'm chilling مطلب دا دی چې فرضاً تاسو کوم کار خاص کار نه کوئ راحت یاستئ او یعنی داسې ډېر زیات مصروف نه یاستئ خپل د وخت نه ښه ګټه پورته ګټه نشو ویلی ځکه چې وخت چې تاسو هیڅ شی نه کوئ نو ګټه نه پورته کوئ. I was just saying that it also can be used when you're using like the best out of your time. I said when you're doing nothing so you're not using your time, so it means just فقط همدا چې راحت او ریلاکس یاستئ د هغه وخت کې تاسو ویلی شئ چې I'm chilling. So okay, so if you make a WhatsApp group for English learning, it would be very beneficial for them. Yeah, beneficial for them. Shamsul Huda Shams. لیکلای چې موږ یو WhatsApp group په دې باندې به هم فکر وکړو. د اوس لپاره خو شی نه لرو. I'm watching it from Dubai. عبدل سعید لیکلای چې hello from Washington. بالکل please tell me تازه Okay, I see some of the something fishy. What does it mean? شابختنا كير سمير خان. Something fishy. Oh, if something is fishy, it means something seems off. Something is a little suspicious. Yes. Suspicious. Something fishy. د دې مطلب دا ده چې یو کار کې تاسو شک ګورئ یو څه شی په هغه کې یعنی موږ په دې ته ورته اصطلاح لرو چې وایي په دری کې ده. I was just trying to find I think we have something similar to this. یو څه کې چې تاسو شکمن یاستئ په یو څه باندې فکر کوئ چې دغه صحیح فرضاً نه دی هغې ته وایي چې there is something fishy going on in here. دلته یعنی یو څه شکمن کار فرضاً روان دی داسې یو کار چې فرضاً تاسو پوهیږئ چې ستاسو نه پټ کیږي خو په پټه یو کار کیږي نو هغه وخت کې تاسو ویل چې this is fishy یعنی په دې کې یو څه خو شته. So let me see. I think we still have time a little bit. Okay, I was asked question. Can I speak? Okay, advanced level. So how can I speak advanced level? What I have to do? Shafiullah Ahmad has asked, what to do. Just
practice every day if you can, and practice speaking even when you are nervous about it. The only way to improve your speaking is to speak. اشلی وایي چې د دې لپاره چې تاسو انګلیسي ښه شي تر څو چې کولی شئ پریکټس وکړئ تمرین وکړئ. I think it's also good to watch movies, English movies, Yes. listen. That helps too. Yes, but that's more passive. You will be learning, but it's passive learning. It's reading it and saying it. Writing and speaking it, yes. are most difficult. Yeah. د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره د دې لپاره چې ښه فرضاً پوه شئ د انګلیسي د فلمونو لیدل هم تاسو ته ډېر ښه کولی شي چې ګټور ثابت شي. په عین زمان کې اشلي وویل چې دا به ډېر زیات ستاسو د په خبرو کولو کې به ډېر مرسته ونه کړي. د دې لپاره چې تاسو ښه انګلیسي زده کړئ او خبرې وشئ کولی ورباندې نو کولی شئ چې ویلي کړئ او د ویلو پریکټس یې زیات وکړئ. What is really helps in my conversation from speaking? Okay. Thank you. تاسو څخه هم ډیره مننه. Thank you so much. ډیره مننه کور ودان. تاسو ته هم موږ سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. قدمن اوریدونکو که تاسو سوال لري یا پوښتنې لري یا داسې انګلیسي اصطلاحګانې تاسو ته معلوم دي چې تاسو نه ورباندې نه پوهیږئ او غواړئ چې واضح شي اشلي تاسو ته ایکسپلین کړي یا تاسو ته یې واضح کړي کولی شئ چې موږ ته میسج ولېږئ په همدې فیسبوک پاڼه کې VOA پښتو فیسبوک پاڼه کې میسج موږ ته راولېږئ په هغه کې ولیکئ چې تاسو په بله خپرونه کې کوم اصطلاح غواړئ چې تاسو ته موږ اشلي تاسو ته تشریح کړئ موږ به هماغه تاسو ته تشریح کړو. I was just telling them that whatever phrase or idioms that you have that you don't know about it, maybe you can message that to us so that you explain to them in our next session. Okay. Yeah, I mean that will be helpful for them. Yes, definitely. Okay, I see some different language. I don't know what language is that. But it's not English. Turkish. Is that? Farid Talash. So. Oh man, it is a Turkic language. I recognize some words there. So. Okay, so I wanted you to talk like you talk in English. Okay. Do you have any questions? No, we don't have any questions. We want you to ask We want to answer your questions. Yes, we are here to answer your questions. We try. That's true. Sometimes we All right. So I don't see any more questions. So I think we got a few. Do you have any questions? No, we don't have any. Okay. Salam auniki hile taso austaso hamkarita. Some of you are asking about grammar or other kinds of lessons, so I want to remind you that VOA has a Learning English website, and that is where I work, so everyone can visit it on their own, and we have lessons for different levels. تاسو ډېر اکثریت زموږ دلته چې کامنټونه ګورو دوستان پوښتنه کوي چې تاسو د انګلیسي ګرامر هم پروګرام که موږ ته واخلي یعنی انګلیسي ګرامر تاسو ته درس ورکړل شي لکه څنګه چې اشلي وویل اشلي هم دلته په د امریکا غږ په انګلیسي زده کړې برخه کې یا ډپارټمنټ کې دا کار کوي او اشلي وویل چې موږ یو ویب سایټ لرو چې په هغه ویب سایټ کې د انګلیسي زده کړې ورکول کېږي نو تاسو کولی شئ چې هلته وشي what is the website so that they can have we can post in a comment the website but it is VOA News. Let me see if we can write it here. .com. Okay, I think change the alphabet, but we can do it after the show. Yeah. د وشونه ورسته من کولی شي چې تاسو ته د دغه ویب سایټ چې اوس اشلی ویلې دغه ویب سایټ ادرس تاسو ته دلته مونږ په کامنټ کې پوسټ کو تاسو کولی شئ چې د ویب سایټ ته واشئ هلته د انګلیسي ژبې مکمل زده کړې ورکول کېږي ګرامر او همداشان نور شیان تاسو کولی شئ چې هغې ته مراجعه وکړئ او څخه استفاده وکړئ And of course everything is
free and you can download lessons. اول ته ټول هر څه چې په انګلیسي زده کړې هلته دي ټول وړیا دي تاسو کولی شئ چې بې له دې نه چې پیسې اچوئ ورکې هغه ډاونلوډ کولی شئ او ورڅخه استفاده کولی شئ. So I think we have enough. Yes. So yeah. Thank you for watching again. Yeah. And we will see you next Friday. Yes. نو ډیره مننه چې تر اوسه پورې په خپرونه کې را سره مل وې تر بلې خپرونه پورې چې بیا هم زه ګالیا رڼا بستاني د خپلې همکارې سره اشلي جانې سره تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسو ټول په یو بخښونکی لاس سپارم. نو هیله منده یم چې د روژې مبارکې شپې ورځې په تاسو ټولو باندې ښه او د امن په فضا کې تېر شي. نو تر راتلونکې جمعې ورځې پورې د خدای په امان. Bye-bye.